السلام علیکم قدرمن زده کوونکو، امید لرم چې تر دې دمه جوړ او صحتمند واوسئ او د ژوند جارې مو په خیر او د صحت او د عافیت جامې مو په تن وي. نن راځو سبجیکټ ټو بي ورب او ورب چې دا درې واړه د یو بل مربوط دي او اکثریت وخت یو ځای په یوه جمله کې راځي. زده کوو. So let's begin the lesson. لومړی راځو سبجیکټ یا فاعل تعریفوو. یعنی فاعل څه شی دی؟ The doer of an action in English is called subject. د یو کار یا عمل اجرا کوونکي ته په انګلیسي ژبه کې فاعل ویل کیږي. For example, احمد rides the bicycle. احمد بایسکل چلوي. یعنی په دې جمله کې احمد چې کوم دی دا فاعل دی. یعنی دغه کار چې کوم دی احمد تر سره کړی دی. یعنی یو څوک یو څه چې عمل تر سره کوي هغې ته په انګلیسي ژبه کې فاعل ویل کیږي. ډوور تر سره کوونکی یعنی ډو کول او ډوور تر کوونکی. آف د آن یو اکشن عمل ان انګلیش په انګلیسي کې از کالډ ویل کیږي یا وایي دوم حالت د کال دی. سبجیکټ عامل ته ویل کیږي یا فاعل ته. other examples نورې بیلګې. عثمان drives the car. عثمان موټر چلوي. دلته عثمان فاعل یا عمل اجرا کوونکی دی. یعنی دا کار څوک تر سره کوي؟ عثمان یې تر سره کوي. زموږ هغه څوک په کار دی چې عمل تر سره کوي. په دې جمله کې تر سره کوونکی عثمان دی. یعنی عثمان فاعل شو. بل مثال we read the book. مونږ کتاب لولو. یعنی دا کتاب لوستل هم یو عمل دی که نه دی؟ خو یو عمل شه که نه، خو دا عمل څوک تر سره کوي؟ یعنی وی مونږ یې تر سره کوو. دلته مونږ سره وی څه شو؟ سبجیکټ یا فاعل شو. ریډ دغه لوستل شو او بوک کتاب ته ویل کیږي. او په تېره جمله کې ډرایوز څه ته وایي؟ چلولو ته ویل کیږي. یعنی یو موټر چلوي یا وغیره اس چلول ته ډرایوز ویل کیږي. اوس راځو دا وایو چې څنګه کولی شو په یوه جمله کې سبجیکټ یا فاعل پیدا کړو. دا ډېر اسانه ده او بیخي اسانه ده. یعنی کله چې موږ وغواړو په جمله کې سبجیکټ پیدا کړو نو باید څه وکړو؟ یعنی د هو یعنی یا د څوک د هو یا د څوک په پوښتلو سره موږ کولی شو چې په جمله کې سبجیکټ پیدا کړو. مثلا اوس وایو عملي ډول باندې علي ډرینکس د ټي. علي چای څکي. یعنی څوک چای څکي؟ په هو کلمې سره څوک چای څکي؟ علي. علي ډرینکس علي څکي. ډرینکس معنی څکلو. د ټي چای. نو دغلته موږ وګورئ څوک چای څکي؟ علي. نو په دلته علي موږ سره سبجیکټ شو. تر دغه ځای سبجیکټ یا فاعل سره اشنا سولو او سبجیکټ مو زده کړلو. اوس راځو ورب یا فعل چې ورته وایو موږ په پښتو کې هغه زده کوو. د ورب تعریف داسې دی. Verb is a word which shows an action or state of being. verb یا فعل عبارت له هغه لغت څخه دی چې یو عمل او یا هم موجودیت حالت څرګندوي. د ټکي په ټکي معنا verb means فعل is معنا دی a word یو لغت یا یو کلمه which کوم چې shows ښکاره کوي یا واضح کوي an action یو عمل or state of being د موجودیت حالات. ګورئ دوستانو، که چېرته زموږ استاد په یاد وي په کلیو کې زموږ استاد مشران چې کله موږ ته نصیحت کوي او موږ ته وایي چې ګورئ د خپلو همسایګانو ازارول او همدارنګه خپلو دوستانو سره جنګ کول او دروغ ویل دا څه شي دي؟ دا غلط فعلونه دي. نو د فعل نه د دوی هدف او مقصد یو عمل دی، یعنی یو کار دی. نو دا موږ ته ثابته شوه چې فعل یو عمل دی. For example, they kidnap a child. دوی یو کوچنی تښتوي یا غلا کوي. نو غلا کول او تښتول یو عمل دی که نه؟ خو همدغه عمل ته په انګلیسي ژبه کې verb ویل کیږي. کیډنپ غلا کول یا تښتول. ګورئ موږ او تاسو چې کله سهار له خوبه پاڅېږو د ورځې په جریان کې ډېر کارونه کوو. لومړی مثال موږ او تاسو اودس یا مخ او لاس پرېمینځو. مثال بیا د ورځې نور ورځني کارونه کوو، دې قانې کوو، همدارنګه بیا ټلویزیون ګورو او ماښام بیا بیرته ویده کېږو. دغه ټول چې کوم دي همدغې ته فعلونه یا عمل ویل کېږي او په انګلیش کې دغه کارونو ته verb یا verbs ویل کېږي. مثلا they speak French. دوی فرانسوي خبرې کوي. خبرې کول یو عمل دی که نه دی؟
همدغه عمل ته ورب یا اکشن یا فعل ویل کیږي. He reads a newspaper. هغه اخبار لولي. دا reads یا لوستل خپله یو عمل دی که نه دی، همدغه د فعل ویل کیږي. د ورب یا فعل یا د اکشن مخفف یا ابریویشن وی تورې دی. که موږ او تاسو د وکابلري بوکس په کتابونو کې یا د لغتونو کتابونو کې یا نورو ګرامري کتابونو کې ډېر لیدلی دي چې کله یو کلمه یو لغت مخې ته راسي، هغې په څنګ کې اکثریت وخت یو وړوکې وي تورې لیکلی وي. د دغه وي توري نه هدف دغه دی چې دغه کلمې معنا یا لغات معنا چې کومه ده، دا یو عمل یا یو اکشن دی، یو عمل ترسره کول یې هدف دی. د ورب پیژندلو لپاره یوه اسانه لار. اوس وایو موږ څنګه کولی شو چې په اسانه طریقه، په ایزي طریقه باندې په یو متن کې یا په یو عبارت کې ورب یا فعل وپیژنو. اوس دا زده کوو. هر کله چې وغواړو یو انګلیسي لغات معلوم کړو آیا فعل یا ورب دی او که نه، لومړی باید دغه لغات یا کلمه پښتو ته ترجمه کړو. که چیرې پښتو کې دغه لغات په لام سره ختم شوی وو، پوه شئ چې دا فعل یا ورب دی. مثلا یو لغات دی په انګلیسي کې، دا موږ معلومو چې دا فعل دی، اسم دی او یا بل څه دی. نو دې لپاره موږ او تاسو دغه لغات باید کټ مټ پښتو ته ترجمه کړو، او په پښتو کې چې کوم لغات موږ ته راکوي باید هغه لغات وګورو چې آیا دغه لغات په لام سره ختم شوی وي، نو په دې پوه شئ چې دا فعل یا ورب دی. اوس راځو مثالونه وایو. cry, laugh, kill. cry جړل، laugh خندل، kill وجل. وګورئ د ټولو په آخر کې لام راغلی دی چې پښتو یې ترجمه کړو. یو څو نور لغاتونه: see, set, hold. see ګتل، set کېناستل، hold نیول. وګورئ دې کې هم پښتو کې چې کومه معنی ده په آخر کې لام راغلی دی. نو موږ ته معلومه شوه چې دا ورب یا فعل دی. قدرمن زده کوونکو، موږ تاسو مخکې په تعریف کې هم ویلي وو چې دا ورب یا فعل دوه حالات څرګندوي یا واضح کوي، چې یو یې اکشن او بل یې سټیټ اف بینګ وو. اکشن خو تر دغه ځایه موږ تاسو تدریس کړو، یعنی نیم درس موږ تاسو د ورب وویلو یا تدریس مو کړو یا مو زده کړو. اوس راځو دوهمه برخه چې سټیټ اف بینګ ده، د موجودیت حالات دی. دغه تدریسوو چې تر څو د ورب مکمل درس زموږ استاسو زده شي. راځو درس اوس تر اخره رسوو. state of being د موجودیت حالات: is, am, are, was, were, will be, have been او has been. دغه ته د موجودیت حالات څرګندونکي ورډز دي، یعنی دغه چې کوم دي دا اکشن یا یو عمل نه ترسره کوي، دا موږ ته د یو شي موجودیت ښیي، یعنی چې کله دغه شی موجود و د دغې وخت ښیي. معنی چې په پریزنټ کې وي په حال کې is, am, are راځي، که په راتلونکي کې وي will ورسره راځي، او که په تېره کې وي was او were راځي یا have been راځي. نو دغه موږ ته واضح کوي چې دغه یو شی کله موجود و. اوس راځو په دغه مثالونو کې واضح کوو. For example, the water is in the fridge. اوبه په فریزر کې دي یا په فریج کې. نو دا is چې کوم دی دلته دا state of being word دی، موږ ته موجودیت حالات څرګند کړو چې اوبه همدا اوس په فریزر کې دي. بل مثال: The boy was in the school. هلک پر مکتب کې وو. دلته was موږ ته موجودیت حالات څرګند کړو. دغه د is دوهم حالت دی، دا په past tense کې یا په تیره کې موږ ته واضح کړلی چې دغه په مکتب کې وو. نو دغه state of being verb دلته was شو. بل مثال: She has been in the class for a long time. هغه یعنی په سکول یا په مکتب کې یا په ښوونځي کې له ډېر وخت راهیسې ده. نو دغه has been چې کوم دی دا موږ ته له ډېر وخت راهیسې دا واضح کړله چې دا پر مکتب کې ده. نو دا څه شو؟ دا state of being verb یا د موجودیت حالات یې څرګند کړو، has been. بل مثال:
we are in the village. مونږ په کلي کې یو. village کلي ته ویل کیږي. نو دلته are چې کوم دی دا state of being verb دی د موجودیت حالت څرګند کړي چې موږ همدا اوس په کلي کې یو. لنډ وضاحت یا شارټ ډسکرپشن. ښه نو تر دغه ځای موږ تاسو state of being verb سره اشنا سولو او زده مو کړلو. موږ ته دا را په ګوته کوي چې کله او چیرته یو شی وجود یا موجودیت لري او همدارنګه موږ ته دا state of being verb چې کوم دی دا موږ ته یو څوک یا یو شخص معرفي کوي چې څوک یا څه کاره دی. همدارنګه موږ ته یو اسم یا یو شی معرفي کوي چې دا څوک یا څه کاره دی یا څه شی دی. فار ایگزامپل مثلا Ali is a teacher. ګورئ دلته دا از موږ ته دا ښیي چې دغه یو استاد دی. علي یو استاد دی. که چېرته دا از له منځه لاړ شي ګوره بیا موږ نه پوهېږو چې علي ا ټیچر علي استاد دی یا نه دی. نو دغه از چې موږ ته دی دا موږ ته واضح کړي چې علي از علي دی ا ټیچر یو استاد. نو دا موږ ته معرفي کړو. نو از چې کوم دی دا state of being verb شه دی کې. بل مثال احمد was a doctor. احمد یو ډاکټر وو. ګوره دلته دا واز موږ ته وښیدل چې آیا دغه وو یا نه وو. که چېرته واز د دې کلمې څخه ووځي احمد ا ډاکټر احمد ډاکټر یا طبیب وو یا نه وو. نو دلته بیا چې کله واز راغلی موږ ته دا واضح شو چې دا دلته ډاکټر وو. نو که دغه وین دلته دې جمله کې فزیکي فعل نشته دی اکشن نشته دی صرف موږ ته هغه حالات یا معرفي کړلو چې دا کس دغسې یو شخص وو. دغه د معرفي شکل شو. زهرا will be a doctor. زهرا به شاید شي یوه ډاکټره. نو ګورئ دا will be په راتلونکي کې موږ ته یو شخص هم واضح کوي یا معرفي کوي. نو دلته will be verb شو یا فعل شو state of being فعل شو اکشن نه دی بلکې موجودیت حالت یې واضح کړو. بل مثال The car was black. موټر چې کوم دا تورو. was دلته دا څه شو دا state of being یا همدارنګه موجودیت حالت یې واضح کړو. بل مثال The chair is yellow. دغه چوکۍ چې کومه ده دا زیړه ده. نو یلو زیړ ته ویل کېږي او دلته موږ تاسو دغه از چې کوم دی دا یې واضح که موږ ته معرفي کړو چې دغه چوکۍ زیړه ده.